Trump, let's go open the White House. I'm coming. په UFC سازمان کې یو ځل بیا ډیره بهترینه او ستره سیالي ترسره شوه. دا سیالي د روسیې هیواد د اتل اسلام مخاشف او همدارنګه د استرالیا هیواد اتل جک ډیلا مډیلینا ترمنځ ترسره شوه. کله چې جک ډیلا مډیلینا بلال محمد مات کړ نو زغر د یې وویل چې اسلام مخاشف به ماتوي او سخت مات ورکړي. جک ډیلا مډیلینا د استرالیا هیواد یو له هغو قوي بوکسرانو څخه و چې لومړی یې له بوکس څخه سیالي شروع کړه، بیا په 2014 کال کې د UFC سازمان ته لاره پیدا کړه او په هغې کې بریا ترلاسه کړه. په 2022 کې لومړی بریا وه او ډیر کامیابه شو. د سیالۍ ډېرې خطرناکې وي. د 20 سیالۍ کړي دي چې 2 پکې باخت لري او 12 یې ناک آوټ کړي دي چې ډیر خطرناکه و. او داسې د UFC سازمان کې داسې اټکل کېده چې یوازینی کس که چیرته اسلام مخاشف ماتوي هغه جک ډیلا مډیلینا به وي، خو ولې اسلام مخاشف ورته ویل چې زه تیار یم. اسلام مخاشف بیا په UFC سازمان کې د لایټ ویټ چمپین دی، هغه اتل دی چې نه ماتېدونکي ریکارډ خواته روان دی. د تر دا مهاله ډېرې په زړه پورې سیالۍ کړي دي او یوازې یوه سیالۍ یې بایللې ده چې هغه هم د نمرو په توپیر سره یې بایللې ده او 28 سیالۍ د ټولې ګټلې دي. دا داسې یو لوبغاړی دی چې ډېر په مختلف سبک سره لوبه کوي. د پهلواني ډیر عالی ده، د کیک بوکس ډیر عالی دی او تخنیکونه سبمیشن کې دی د خپل ورور د UFC سازمان نه ماتېدونکي قهرمان حبیب محمدوف په څیر باندې یو قهرمان دی. یو د هغه تخنیکونه زده کړي او هر ورځ ورسره خپل ورور کوشش کوي. د کامیابی د اسلام مخاشف ټیک ډاون ډیر و، د په سیالۍ ټیک ډاون ډیر و، کیک ډیر عالی و، تخنیکی حرکتونه ډیر عالی و. کله چې اسلام مخاشف سیالي وګټله نو ډیر خوښ شو ځکه دی د 2 ډویژنو اتل سو. I had worked hard for this moment. Thank you all of you. New York. Thank you. تاسې د اسلام مخاشف سیالي څنګه ولیدل؟ خپل نظریات را سره شریک کړئ.